وجې نه زموږ ملک برباد شو. ستاسو په دې کې څه رایه ده؟ افغانیان ډېر ناشکره قوم دی. که پاکستان نه وي افغانستان به نه وي. دوی له چې الله جل شانو افغانستان له څه ورکړي دا د پاکستان د برکته ورکړي، که د هغې حفاظت دی او که د هغې هر څه دي. وام اورېده نو زه به دې ته پکې سپورې نه یم ځکه چې بده خبره ده. خو دا دومره جاهل انسان دی چې دا دومره فکر نه لري چې وروره پاکستان خو ټول 80 کاله شاوخوا کېږي چې پاکستان جوړ شوی دی. هغه وخت لا چا پېژندلو نه چې موږ افغانانو په هند حکومت کولو، موږ انګریزانو سره ډغرې وهلې، انګریزان هم وهل، پاکستان خو لا چا پېژندلی هم نه. بیا کورانیه ته بیا د یو کس تا نه پوښتنه کوي ته د ټولو افغانانو توهین کوي، ټولو ته احسان فراموشه وي او ټولو ته بیا د حفاظت خبره کوي چې پاکستان نه وي د افغانستان حفاظت. کور دې وران شه رزیله بې شرفه. د روسانو نه چا خلاص کړلی؟ چا روسانو سره جنګ وکړلو؟ څوک روسانو ته ډال شول او تا ته روس در پرې نه ښودو؟ همدا افغانو درته ولاړو. او ته خو دې د نیکه تذکیره وګوره چې ستا د نیکه په تذکیره کې څه شی لیکلي دي. که د نیکه تذکیره دې نه منې نو تاسې ورته ښایسته ښایسته کمنټونه وکئ. ښه دا د پاکستاني ملا نظر دی زما د وطن باره کې، زما د ولس باره کې. اوس زمونږه د مولوي صاحبانو خبرې او دا چې زمونږه د نورو هیوادونو اسلامي هیوادونو باره کې څه نظر لرو، راځئ دا واورئ. خدای پاکه پاکستان یو اسلامي ملک دی، ایټمي طاقت ده. اوس کفار کوشش کوي چې دغه ملک هم خراب کړي. الله تعالی د دې تدبیرونه خراب کړي، د اسلامي ملک حفاظت وکړي. او نور چې څومره د موږ اسلامي ملکونه د خدای متعالی د ټولو حفاظت وکړي، فضل و کرم سره خوشاله کړي. الله دا فتنې د ټولو اسلامي ملکونو لرې کړي، د مسلمانانو حفاظت نصیب وګرځي، د ټولو اسلامي ملکو حفاظت نصیب وګرځي، د پاکستان حفاظت نصیب وګرځي. خدای د حرمین شریفین حفاظت وګرځي. الله تعالی ته مسلمانان په حکومت باندې قائم وګرځي. خدای پاک د مسلمانانو د نور قبول وګرځي. مسلمانانو ته د عافیت ژوندون خدای پاک نور نصیب وګرځي. خدای پاک دنیا ټول مسلمانانو ته د اتفاق او د اتحاد او د اخوت زندگی نصیب وګرځي. الله تعالی موږ د پاکستان حفاظت وکړي. خدای پاک موږ د ټول اسلامي ملکو ټول هیوادونو ته دعاګانې کوو، پاکستان ته په ځانګړې دعاګانې کوو که نه. په یو څو شپې هلته پرېښي وو بې عزتۍ او زموږ په سر یې ښه ډېرې پیسې هم واخیستلې. سره د دې زما ملا د هغې ته دعا کوي، د هغې د حفاظت دعا کوي. او دا بې شرفه راپاڅېږي، دا بیا موږ ته پیغور راکوي او زموږ سپکه کوي. او رباطي صاحب خو بیخي دا خو پاکستان ته دعا نه کوي، دا خو بیخي فوج ته هم دعا کوي. واورئ کی ممنه د پاک فوج په حق کې د جاسوسانو د انډیا د مودي د جاسوسانو خبرې ممنه. عزیزانو د قرآن د فیصله ده چې په یو اتحاد ټول مسلمانان ټول ملت د پاک فوج سره ودرېږي او د انډیا خلاف اواز پورته کړي. دا یوه خبره، یوه کوچنۍ خبره عزیزانو دا درته کوم. په پاکستان په ملک کې چې هر هغه څوک د مودي تنخواه اخلي، هر هغه څوک د ریاست ته باني جوړي، دا ریاست رنګي پاک فوج ته خطر جوړي، دغه به د مودي سره ملک د کومه شو، پاکستان د کومه شو. پاکستان یو ټوټه پنجاب دی، بله ټوټه د آزاد بلوچستان دی، بله ټوټه تر اټکه پورې د افغانستان د لوی افغانستان برخه ده، بله ټوټه یې آزاد کشمیر دی. پاکستان دی چې کوم چې دی د پاکستان په نوم خو موږ چې نه پېژنو. او ته ورته دعاګانې کوې. یو ځای سره کافېږي، هغه ته مودي سره یو ځای سره کافېږي. ای د مودي غلامانو، که په پاکستان کې یاست، که په افغانستان کې یاست، د دنیا په هر کونج کې چې یاست، د مودي جاسوسانو، د مودي غلامانو د پاک فوج څخه به نسئ خلاص، د پاک ریاست څخه به نسئ خلاص. سرونه به مې د شپې هم پرې کېږي، د ورځې به مې زما مدرسه محفوظه ده، په پاکستان کې زما کونډه محفوظه ده، په پاکستان کې زما رنده محفوظه ده، په پاکستان کې زموږ نور مهاجر هم راوباسي په بې عزتۍ باندې. دا وایي زما کونډه محفوظه ده او زما بچی محفوظ دی او زما دا او زما هغه. ښه دا یو بله ویډیو هم ده، نو که چېرته زه یو هغه هم زه ورد شوم
چې هغه د پنجابي ملا خبرې دي چې هغه یې په اردو باندې کړي دي. په هر صورت چې کله ټیک ټاک خلاص کړي هغه مولوي دغه لکې دا ولې چې تاسې ویډیو ولیده د دې ویډیو به مخې ته راځي. دا زمونږ پښتانه افغانان یې د دې ویډیوګانې جګوي، څومره خلک دا تعقیبوي، څومره خلک د دې سټوریانې جګوي، د دې بیانونه اوري او د دې په بدل کې دا دی موږ د افغانانو ته څه راکړل، د بې عزتي یې وکړله. نور خبرې نه کوم، هسې بیا خولې نه ځینې خبرې وځي او هغه د کولو نه وي. نو خدای دې ورحمي، خدای دې موږ هوښیار کړي مړه، تر څو چې هوښیار نه شو که نه. ته دا ګوره خلک چې نن ناست دي د مودي او د انډیا، ستا یې د مودي او د انډیا سره ته خپل غم کوه او هغه ناست خلک هم نارې تکبیر الله اکبر چغې وهي. پښتون چې هوښیار نه شي که نه، د پښتون وطن به هېڅکله هم پرمختګ ونه کړي. اول هوښیارتیا پکار ده، علم پوهه پکار ده. چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي. مننه.